د آی سی سی درجه بندي رحمت شهزاد، نجیب او حشمت شاتګ خو اصغر، راشد او جاوید پرمختګ کړی. د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی د نړیوالو یو ورځنیو لوبغاړو درجه بندي تازه کړې ده چې د توپ وهونکو په برخه کې رحمت شاه، محمد شهزاد، نجیب الله او حشمت الله شاهدي شاته تللي دي او اصغر افغان، راشد خان او جاوید احمدي بیا مخکې شوي دي. همداراز محمد نبي او ګلبدین نایب په خپلو ځایونو ولاړ دي. د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالې یو ورځنیو لوبو د 100 غوره توپ وهونکو په درجه بندۍ کې 9 افغان لوبغاړي هم شامل دي چې په 10 غوره توپ وهونکو کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته. ویرات کوهلی په لومړی، روهیت شرما په دویم، بابر اعظم په دریم، راس ټیلر په څلورم او آرون فینچ په پنځم مقام کې قرار لري. همداراز رحمت شاه په 44م، محمد شهزاد په 85م، نجیب الله زدران په 62م، حشمت الله شاهدي په 66م، محمد نبي په 80م، اصغر افغان په 40م، راشد خان په 90م، ګلبدین نایب په 90م او جاوید احمدي په 9م مقام کې قرار لري. ملګرو، دا و زمونږه چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.